بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت وورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو وورډ پروګرام را خلاصو. تېره ورځ موږ تاسې په وورډ پروګرام کې پر میلینګ مینو باندې کار کړی و. نن ورځ راځو پر ریویو مینو باندې کار کوو. ریویو دوباره کتلو ته ویل کېږي، له سره کتل. دا د دې لپاره استعمالیږي که چیرې یو چپټر، یو کتاب، یو لیکنه ولیکو، که غواړئ پر کتاب باندې یا چپټر باندې له سره بیرته کتنه وکړئ، چیک یې کوئ، ګورو، بیا له دې ریویو مینو څخه استفاده کوو. اوس په دې کې لومړی کمانډ ده د سپیلینګ اینډ ګرامر په نامه ده. همیشه چې موږ تاسې یو لغات ولیکو، هغه لغات غلط ولیکل شي. اوس مثال بوک لغات ده، دا هم غلط ولیکئ نه، په دې شکل باندې. دا لاندې که چیرې د دې لغات یا د دې کلمې سور انډرلاین ذکر سي، دا سپیلینګ غلطي لري، او که چیرې شین انډرلاین ذکر سوی و، بیا هغه ګرامري غلطي لري. نو کېدای سي له داسې مشکل سره موږ تاسې مخامخ سوي یو. اوس راځو دلته به یو جمله ولیکو. I have a computer. اوس ګوره په دې کې نوره جمله صحیح لیکل سوې ده، فقط دلته یو سور انډرلاین د کمپیوټر کلمه غلطه لیکلې ده. په دې خاطر باندې چې دا په پای کې یوه ای اضافه سوې ده، یعنې سپیلینګ غلطي لري. دا که غواړو چې د دې چک وګورو چې آیا دا کلمه صحیح ده که غلطه ده، او دې ته ورته اوس مثال موږ تاسې مطلب کمپیوټر و، دا کمپیوټر سپیلینګ نه راته معلومیږي چې دې سپیلینګ سره کم دی، هغه بیا خپله کمپیوټر څو لغات راته پیشنهادوي، کولی شو له هغه لغاتونو څخه یو لغات ورته انتخاب کړو. دا جملې به ټولې داسې انتخاب کړو. له هغه نه وروسته سپیلینګ اینډ ګرامر په دې کمانډ باندې کلیک کوو. پر دې چې مونږ کلیک وکړئ، اوس ګوره دلته لیکلي دي اګنور وانس، یعنې که غواړئ چې پر دې باندې سترګې پټې کړئ چې دا لغات په همدې شکل صحیح ده، هېڅ کار مه ورباندې لرم. په دې باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته بل لغات انتخابوي. بل لغات که چیرې غواړئ چې مثال چیک یې کوي، ګورئ اګنور آل، پر ټولو لغاتونو باندې سترګې پټول، تر تېرېدل یا صرف نظر ترې کول. بل دلته ځینې لغاتونه، اوس مثال دا یو موږ تاسې مطلب دلته د کمپیوټر لغات ولو نه، هغه مو لیکئ. کمپیوټر دلته خپله راته ښیي چې مثال دا لغات دا لیکئ، دا په همدې شکل باندې صحیح ده، دا صحیح لغات دی. دا که غواړئ چې چینج یې کړئ، بدل یې په دې لغات باندې پر چینج باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته بل انتخابېږي، بیا پر چینج باندې کلیک کوو، بل لغات راته انتخابوي، مشکل پکښې کېږي. کمپیوټر خپله هغه راته انتخابوي چې مثال په دې کې غلطي شته، یو لغات صحیح سو، په دې بل لغات کې مشکل شته. که چیرې غواړئ چې چینج آل ټول دې بدل شي په یو ځل باندې، کمپیوټر لغات هم لیکلی ده په دې خاب سوي ساحه کې، هغه لغات که غواړئ چې په دې لغات باندې چینج کړي، بیا چینج آل ورته کلیک کوو، تر څو پورې چې هغه لغات په صحیح معنی سره ولیکل سي او اصلي لغات تبدیل سي یا چینج سي. بل راځو که چیرې ستاسو فکر سوی دا د پښتو نومونه چې لیکو په انګلیسي باندې په کمپیوټر کې. اوس مثال د کریم الله په نامه باندې دا یو نوم مې ولیکئ. دا نوم په اصل کې، خو اوس موږ تاسې دا نوم صحیح لیکلی ده په سپیلو کې، خو دا بیا د کمپیوټر ډکشنري نه پیژني دا نوم، ځکه چې دا پښتو نومونه دي. که غواړئ چې دا د کمپیوټر ډکشنري ته اضافه کړئ، بیا همیشه چې موږ تاسې دا کریم الله نوم په همدې شکل باندې لیکو، کمپیوټر غلط نه راته ښیي. نو د دې لپاره هم ریویو مینو ته راځو، بیا پر سپیلینګ اینډ ګرامر باندې کلیک کوو. داسې مو راخلاص کړي کې ګوره اوس یو کمانډ ده د اټ په نامه باندې. که چیرې غواړئ چې دا نوم دې اضافه سي د کمپیوټر ډکشنري ته، بیا چې همیشه موږ تاسې دا د کریم الله نوم لیکو، دا باید صحیح ولیکل سي او کمپیوټر یې غلط راته ونه ښیي. نو پر اټ باندې کلیک کوو او دا چیک کوو، یس کوو. اوس له هغه نه وروسته همیشه چې بیا وورډ پروګرام ته راسو، دا د کریم الله نوم چې لیکو، دا به بیا په صحیح شکل راته لیکل کېږي، یعنې غلط نه راته ښیي. بل که چیرې مثال له ولاړ سو، یو لیکنه ولیکو، دا لیکنې لاندې شین انډرلاین راسي، هغه ته بیا ګرامري غلطي ویل کېږي. اوس مثال دلته لیکو I had a computer C-O-M-P-T-E-R. اوس ګوره دلته ما یو جمله ولیکله I had a computer، دا خو ګرامر غلطي ده نه، دا had هم صحیح ده، خو دلته دا
باید هاف ذکر سوی وای. نو دلته کمپیوټر خپل راته هغه غلط لغات یا مثال هغه ګرامري غلطي چې لري هغه لغات راته انډرلاین کوي، شین انډرلاین بیا ورکوي. د دې لپاره بیا ریویو مینو ته راځو، دې کې سپیلینګ اینډ ګرامر دا باندې کلیک کوو. په دې کې اوس ګوره دا هغه کوم لغاتونه چې موږ تاسې مطلب یا هغه بیا کمپیوټر دلې راته پیشنهادوي. اوس مثال په دې کې موږ تاسې مطلب هاف ولونه پر دې باندې کلیک کوو. دا غواړي چې مثال چینج کې هاف ته پر چینج باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته دا غلطي راته صحیح کوي یا صحیح معنا سره یې لیکي. بل کمانډ د تیزر په نامه ده. تیزر که چیرې غواړو چې د یو لغات مترادف نور لغاتونه پیدا کو. اوس مثال بوک لیکو، بوک چش ته ویل کیږي. دا داسې انتخابو له هغه نه وروسته پر تیزرز باندې کلیک کوو، پر دې سم کلیک وکړئ. دلته په دې ځای کې ګوره د دې بوک مربوط څه لغاتونه یې هغه ټول راته ښیي. مثال والیم ته ویل کیږي، ټام ته ویل کیږي، پیپر بک ته ویل کیږي، هارد کور ته ویل کیږي، هارد پک ته ویل کیږي. نه دا ټول د دې بوک لغاتونه دي یا د مترادف لغاتونه دي چې هغه بیا د دې کولی چې موږ تاسې پیدا کړو یا کار ځینې واخلو. بل ورډ کاونټ. د ورډ کاونټ د دې لپاره کاریږي که چیرې دلته موږ تاسې لیکنه لیکلې وي، چپټر هم لیکلی وي او په هغه کې مثال که غواړئ چې دا ټول لغاتونه یا مثال صفحې وشماري چې څو صفحې دي، څو لغاته پکښې کې دي. د دې لپاره بیا راځو پر ورډ کاونټ باندې کلیک کوو، پر دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره دلته تقریبا موږ تاسې 19 صفحې لیکنه لرو او لغاتونه ټول 4980 لغات پکښې کې دي. کریکټرز نو سپیسز یعنی هغه حروف بغیر له سپیس څخه، سپیس خپله د یو حرف ځای نیسي، دا بغیر له سپیس څخه 1260 حروف پکښې کې دي. او کریکټرز ویت سپیس او سره له سپیسه تقریبا 15940 حروف پکښې کې دي. پاراګراف 100 پاراګراف پکښې کې دي او لاینز 415 لاینونه پکښې کې دي، 415 لیکي دي. که چیرې دا کمانډ ورته ټیک مارک او هغه فوټنوټ او اینډنوټ چې مې اضافه کړي هغه هم راته شماري، او که چیرې غیر ټیکماري بیا هغه نه راته شمارل کېږي. نو دا ورډ کاونټ د دې لپاره کولی شو کار کو یا کار ځینې واخلو. بل کمانډ د چک اکسسیبیلیټي په نامه ده. دا که چیرې اوس مثال راولاړ سو، دلته موږ تاسې ورته فکر سوي نه دا د سر یو پاراګراف لپاره سپین کلر مو ورته ټیک مارک کړی. اوس مثال په دې شکل باندې دا خو دا لیکنه نه راته معلومیږي، دا ګوره یو غلطي سوه، ایرر سولو. نو د دې لپاره بیا دلته راځو ریویو مینو کې بیا پر چک اکسسیبیلیټي پر دې کمانډ باندې سم کلیک وکړئ. دلته خپله اوس ګوره کمپیوټر خپله یو دغه راته ښیي. ګوره هارد ټو ریډ ټکسټ یعنی کوم لیکنه چې موږ تاسې انتخاب کړې ده د هغې لپاره چې رنګ ورته ورکړی ده هغه مشکل ده، سخته داسې وویل سي. نو د دې لپاره که چیرې دې باندې کلیک وکړو، ټیکماري کړو، اوس ګوره هغه خپله راته انتخابیږي. هغسې انتخاب سه له هغه نه وروسته دلته راځو په ریویو مینو کې په هوم مینو کې کلر بیرته ورته چینجوو، دا بلک کلر ته اړوو. له هغه نه وروسته دا غلطي راته صحیح کوي. نو هیډینګ ان ډاکومنټ. بل دا مشکل وای لري چې دلته هیډ نسته په دې ډاکومنټ کې. که چیرې دس ډاکومنټ ورته انتخاب کو، په دې ډاکومنټ کې ګوره ریویو ډاکومنټ نیویګیشن پر دې باندې کلیک کوو. په دې کې اوس ګوره یو هیډینګ هم ورته تاسې نه دی استعمال کړی. که چیرې دلته راولاړ سو یو عنوان ورته ورکو، عنوان استعمال کو، دلته هیډینګ ون ور باندې اپلای کو، له هغه نه وروسته دا غلطي راته صحیح کوي. دا چې کوي راته یعنی اوس موږ تاسې په دې ډاکومنټ کې په دې لیکنه کې هېڅ مشکل نشته. او که کوم مشکل پکښې کې بیا خپله کمپیوټر راته ښیي چې ستا په دې ډاکومنټ کې دا مشکل ده یا مثال عنوان نه لري یا پر یو لیکنه باندې داسې رنګ اپلای سوی دی چې هغه بیخي ویل کېږي نه، په سترګو نه لیدل کېږي. هغه بیا کولی شو د دې چک اکسسیبیلیټي کمانډ له لارې صحیح کو یا چک کو. آلټ ټکسټ دا د دې لپاره کاریږي. اوس که چیرې راولاړ شو دلته یو شپ رسم کو نه، دا شپ هم رسم کوي. دا شپ دلته نیمۍ په صفحه کې راغلی ده، نیمۍ بیا له صفحې څخه بهر د وتلی ده. دا هم ګوره یو غلطي ده. داسې ریویو ته راسو، په ریویو کې چک اکسسیبیلیټي په دې کمانډ باندې کلیک وکړو، بیا دلته یو وارنینګ ایرر راته راکوي. یعنی دلته ګوره دا ایرر په چش کې ده. دا که چیرې داسې انتخاب کو موږ وایي دا ایرر په کوم ځای کې ده نه، هغه دی راته ښیي چې دا ایرر په دې شپ کې ده. دا که چیرې را انتقال کو موږ تاسې پوزیشن یې ورته صحیح کو، ته کلیک ور باندې کوو اډ ا ډسکریپشن په دې باندې کلیک کوو. اوس مثال دا ډسکریپشن د دې لپاره چې دا اوس دا شپ د نوم نه لري، په دې خاطر یو غلطي پکښې کې ده. دا شپ که غواړې چې نوم ورته ورکړې، یوه غلطي خو یې دا ده چې نوم نه لري، بله غلطي یې دا ده چې بې ځایه ده، بې ځایه سوې ده. که غواړې
غواړي زه دا دې پر ځای سي او نوم ورته ورکړي اډ ډسکرپشن پر دې باندې کلیک کوو یا دلته راځو پر چک اکسیسیبیلیټي پر دې کمانډ باندې کلیک کوو آل ټیکسټ دا ورته کلیک کوو داسې ورته کلیک کوي او دلته د دې ټیکس باکس لپاره یا د دې شپ لپاره کولی شو یو نوم ورته ذکر کوو مثال دا د ټیبل لپاره استعمال شوی دی موږ تاسې استعمال کړی دی نه دا نوم ورسره ذکر کوو له هغه نه وروسته دا کلوزوو داسې هم کلوز کوي اوس یوه غلطي راته صحیح کوي چې کوي او که چیرې را ولاړ شو په دې بله غلطي باندې کلیک وکړو موږ وایي دا غلطي هم راته صحیح که پلیس دیس آنلاین دا کم ټیکس باکس یا دا شپ چې مو استعمال کړی ده هغه بې ځایه شوی ده په صفحه کې که غواړئ چې دا دې پر خپل ځای باندې شي بیا پلیس دیس آنلاین ورته کلیک کوو داسې ورته کلیک کوي دا ټیکس باکس یا دا شپ خپله را انتقالوي یوه صفحې ته او په صفحه کې پوزیشن ورته صحیح کوي او اوس ګوره دلته خپله بیا کمپیوټر نو اکسیسیبیلیټي ایشو پوینټ یعنی کم مشکل اوس نشته پکښې کې زموږ تاسې کومه غلطي سوه هغه صحیح سوله بل کمانډ ته په دې کې نویګیشن پن په نامه ده نویګیشن پن د دې لپاره استعمالیږي کوم وخت چې موږ تاسې دلته په دې لیکنه کې په دې چپټر کې یا په دې کتاب کې هغه کوم عنوانونه سم استعمال کړي هغه عنوانونه که غواړئ چې ووینئ بس مثال د هغه د سر یو عنوان ولو د دې لپاره بیا مثال هیټینګ 2 استعمالوو دا دوم عنوان ده په بله صفحه کې بیا هیټینګ 3 استعمالوو دا بیا بل عنوان ده نو د دې لپاره د عنوانونو د لیدل لپاره اوس مثال چې په اسانۍ سره راته معلوم سي او باید ووینو ریویو مینو ته راځو په دې کې بیا نیویګیشن پن دا کمانډ اخلو بیا په دې چپ طرف کې یو لیست راته راخلاصوي په دې کې کوم عنوانونه سي یا موږ تاسې هیډینګ 1 هیډینګ 2 دا ورباندې اپلای کړي هغه راته ښول کېږي اوس مثال دا یو د سر عنوان په دې باندې کلیک کوو اتومات موږ تاسې هماغه عنوان ته بیایي پیج صفحې راته ښیي څو صفحې لیکنه لرو هغه ټولې صفحې د دې په دې ځای کې په نیویګیشن پن کې راته ښیي بل کمانډ د په ریویو کې د اوپن اکسیسیبیلیټي په نامه ده اوس ګوره دلته موږ تاسې لیکنه لیکو دا کمانډ ګوره فعاله شوی ده نه بله د اکسیسیبیلیټي راته وایي چې مثال ګود ټو ګو یعنی دا لیکنه کې کوم مشکل نشته کومه ګرامري غلطي یا کومه نور بله ستونزه نشته پکښې کې همداسې مخته ځه اوس که چیرې په دې لیکنه کې یو غلطي پیدا سي نه د دې لپاره اوس دلته راځو یو شپ استعمالوو او د دې شپ لپاره یو خو یې بې ځایه ږدو او بل نوم نه ورته ورکوو نه اکسیسیبیلیټي انویسټیګیټ یعنی کم مشکل پکښې کې ده کولی شي هغه یوارې یو ځل چک کړي له هغه نه وروسته بیا مخته ولاړ شي ریویو ته راځو په ریویو کې بیا موږ تاسې بیرته دلته په دې کمانډ باندې کلیک کوو هغه کم مشکل چې دلته په دې ډاکومنټ کې هغه راته ښیي هغه ایرر راته ښیي بیا چې هغه ایرر کې موږ تاسې اوس مثال یو هغه غلطي هم صحیح کړله چیک هم کړل هغه نه وروسته بیا راته لیکي اکسیسیبیلیټي ګود کو اکسیسیبیلیټي هم صحیح ده یعنی کولی شي مخته ولاړ شي دا د دې لپاره استعمالیږي اوس وګوره که چیرې دا کمانډ د دلې فعاله سي یا غیر فعاله دي سي آپشن اکسیسیبیلیټي پر دې باندې کلیک کوو او دا کمانډ ورته غیر ټیک مارو داسې هم غیر ټیک مار کوي دغه نه وروسته یې اوکې کوو هغه کمانډ بیا دلې نه راته ښیي که غواړئ چې هغه دلې راته وښول سي بیا په دې کمانډ باندې کلیک کوو او دا هم ورته ټیک ماروو بیا دغه نه وروسته اوکې کوو اوس دا راته ښیي بیا که همیشه په دې ډاکومنټ کې یو غلطي پیښیږي هغه دلې راته ښیي او که چیرې غلطي نه وي هم راته وایي چې مثال دا کې کوم مشکل نشته کولی شي مخته ولاړ شي بل کمانډ د ټرانسلیټ په نامه ده ټرانسلیټ ترجمه کول که چیرې غواړئ چې یو لغت یې ترجمه سي اوس مثال دا لغت باندې کلیک کوو دا غواړم چې ترجمه یې کړم یا کومه لیکنه چې مې انتخاب کړې ده دا لیکنه غواړم چې ترجمه یې کړم بیا ټرانسلیټ ته راځو په دې کې ټرانسلیټ ډاکومنټ ټول ډاکومنټ ټرانسلیټ کول ترجمه کول ټرانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ دا کوم لیکنه چې مې انتخاب کړې ده ټرانسلیټ کول ګوره دا خو سره وایي یعنی آنلاین کار کوي په انټرنیټ باندې کار کوي بغیر له انټرنیټه دا موږ تاسې نشو کولی چې کار یې کړو د دې لپاره که چیرې انټرنیټ سره فعاله وي د دې معادل بیا له ګوګل ټرانسلیټر څخه هم کولی شي استفاده وکړي هغه هم همداسې ترجمه کوي او دلته هم کولی شو موږ تاسې یو لیکنه ترجمه کوو اوس مثال په دې لیکنه باندې کلیک کوو په دې کې بیا کولی شي اوس مثال چیرې انټرنیټ ولرو د انټرنیټ سره خو نو بیا کولی شي دغه ټولو ژبو ته په دې لیست کې سره ښکاره کېږي ټولو ژبو ته کولی شي دغه لیکنه وژباړي له انګلیسي څخه یعنې که چیرې راولاړ شو دلته ګوره د کنټرول ای ټول ډاکومنټ انتخاب کو او بیا دلته ټرانسلیټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړو موږ وایي دا ډاکومنټ راته وژباړه اوس مثال عربي ته ژباړي بلې ژبې ته ژباړي کومه ژبه چې د دې ورته انتخاب کو هغې ژبې ته کولی شي وژباړي انلاین او که چیرې انلاین نه یې بیا د یوې ژبې ته هم نه شي ژباړلی نو خیر و دلته به اوس عربي ورته انتخاب کو له هغه نه وروسته بیا اوکې کو او یس به ورباندې کلیک کو دا ټول مکمل متن راته ژباړل کېږي
اوس ګوره دلته بیا ترانسلیټر راته ښیي. موږ تاسې ګوره بیرته دغه ته ځو ګوګل ترانسلیټر ته. له ګوګل ترانسلیټر څخه بیا کولی شو کار واخلو یا استفاده ځینې وکړو. نو دا ترانسلیټ د دې لپاره کاریږي. بل لنګویج ژبې راته ښیي. اوس که په دې کمانډ باندې کلیک وکړو سیټ پراپرینګ لنګویج باندې کلیک کوو، په دې کې اوس مثال کمې ژبې موږ تاسې اضافه کړي دي. یو پښتو یو انګلیسي ژبه موږ تاسې د کیبورډ لپاره اضافه کړي دي. بل هغه دا ټیک مارک که چیرې ورسره وي اوس مثال سپیل صحیح کوي یا چې کوي هغه ژبې د هغو ژبو لپاره بیا دلته ټیک مار موجود دي. او که ټیک مار نه وي ورسره موجود د هغه ژبې بیا سپیل نه راته صحیح کوي. اوس ګوره دلته لاندې چې ولاړ شو د انګلیسي لپاره هر قسم انګلیسي چې ده د هغه ټولو لپاره دا ټیک مار موجود ده. هغه فرانسوي ژبې لپاره هم شته، ځکه چې دا ژبې اتومات هغه لغات راته چې کوي او سپیل چې کوي راته. او پاتې شو پښتو. دلته هم کولی شئ له یوې ژبې بلې ژبې ته واوړي او دلته هم کولی شئ له یوې ژبې څخه بلې ژبې ته واوړي. بل کمانډ د نیو کمنټ په نامه ده. نوی کمنټ اضافه کول. که چیرې غواړئ چې د یو لیکنې په اړه د یو لغات په اړه یو نظر ولیکئ، کمنټ اضافه کړئ، بیا پر نیو کمنټ باندې کلیک کوو او دلته بیا کولی شئ یو کمنټ ورته اضافه کړئ. په دې شکل باندې دا کمنټ مې اضافه کړئ، یو کمنټ هم دلته اضافه کړئ، یو راځو دلته اضافه کوو پسې بیا پر نیو کمنټ باندې کلیک کوو په همدې شکل باندې. بل بیا دلته اضافه کوو په دې بله صفحه کې نیو کمنټ باندې کلیک کوو، کولی شئ کمنټ اضافه کړئ. اوس ګوره دا کمنټونه مې اضافه کړو. په دې کې بیا څو کمانډ نور هم لرو. یو د ډیلیټ په نامه ده. ډیلیټ هغه کمنټس مار ځای اضافه کړي هغه کولی شئ ډیلیټ کړي. پر دې کمانډ باندې کلیک کوو صحیح ده، هغه کمنټس له هماغه ځای څخه ډیلیټ کېږي. نیکسټ راتلونکی کمنټ راته وښایه او پریویس مخکینی کمنټ راته وښایه. شو کمنټ ټول کمنټونه راته وښایه په صفحه کې. او که چیرې دا کمانډ غیر ټیک مارک او که چیرې غیر ټیک ماري بیا نه راته ښیي. دې لپاره هغه کمنټ لپاره بیا دا رقم یو علامه ورکوي که چیرې دا ټیک مارک نه وي. او که چیرې دا کمانډ ټیک مارک ورته بیا ټول مکمل کمنټ راته ښیي. نو د نن ورځې لپاره درس همدومره بس. سبا